مخکینی مثال کې په ټېبل کې په روز پن باندې دا مثال کار کړی و څنګه په یو سیل باندې په درو روګانو کې 3 سیله ونیسي وو. دغسې 3 سیله دي په دې یو سیل باندې مو نیولي دي. اوس راځم په دې دویم مثال کې په دې ویډیو کې چې دلته دا 2 روګانې دي. داسې دلته باید 2 سیله وای، موږ په یو سیل باندې 2 سیل نیولي دي. مثلا دا دواړه پکیجونه چې دا نایټلی د شپې پکیجونه دي. که چیرې موږ دلته نایټلی پکیج ولیکو او دلته نایټلی پکیج ولیکو نو دغه تکراري کېږي. تکرار د مخنیوي له خاطر اوس ټېبل ښایسته راسي په دې یو سیل باندې 2 سیله په دواړو روګانو کې نیسو. راځم دا ټېبل جوړوم په HTML کې. اول مکمل ټېبل جوړوم، بیا وروسته سټایل ورکوم. ټېبل اول لازم په مخکینی مثالو کې موږ کپشن نه و استفاده کړی عنوان. په دې مثال کې دا کپشن دلته جوړوم، لیکم یې کپشن تر هیډینګ برخې مخکې 17 انټرنیټ پاکیجز. فایل سیو کوم، راځم تغیرات ګورم، کپشن جوړ شو. اوس راځم دغه هیډ برخې ته راځم، دا عنوانونه جوړوم. TH اولنی عنوان پاکیجز، صرف پاکیج لیکم. فایل سیو کوم، راځم دا بل عنوان ته TH او دغه عنوان را کاپي کوم. TH او دا بل عنوان جوړوم، دا لیکم پرایس. دا څلورم عنوان جوړوم والټ. TH او دا بل عنوان جوړوم اکټیویشن، یعنې فعاله کېدو طریقه TH او D اکټیویشن. فایل سیو کوم، دلته راځم تغیرات کوم. دا د 5 سره عنوانونه جوړ شول. زه اول دا مکمل ټېبل جوړوم، بیا وروسته سټایل ورکوم. راځم دلته اوس هیډ برخې ته راځم، ټېبل باډي برخې ته راځم. دا ټوله ټېبل باډي برخه ده او دا هر یو بیا TR ټېبل رو ده او په داخل کې بیا TD ده. دلته موږ 2 روګانې لرو. نو راځم ټېبل باډي برخې ته راځم. راځم دا اولنی رو جوړوم TR او راځم دا اوله TD کې موږ نایټلی پاکیج صرف نایټلی لیکم، یعنې د شپې. او بیا راځم په دې دویم سیل کې 1 GB ده TD 1 GB او دا بله TD کې قیمت ته 500 افغانۍ. په دې بله TD کې دغه وخت را کاپي کوم چې له دې تر دې وخته اعتبار لري. او بیا راځم دغه بله TD لیکم، په دې کې دا پیسټ کوم، دا مې را کاپي کوم. راځم دا بل TD جوړوم. دلته صرف تغییر راولم چې دلته یو ډیپ کې اضافه کوم، یعنې غیر فعال کېدو لپاره D 1.344 ولیکئ. فایل سیو کوم، تغیرات ګورم. دا اولنی رو جوړه شو. اوس راځم دغه دویمه رو جوړوم TR. د اوله رو کاپي کوم، صرف تغیرات پکې راولم. کاپي کوم دا رو، پیسټ کوم دلته. په دې کې دا نایټلی او دا 10 GB ده. دا 10 GB کوم او قیمت یې 150 افغانۍ کوم. 150 او دغه 1 month دلته 1 night دا 1 month تړم. او سند یو دلته 80 دا یو 80 تړم. او دا مې 80 کوم.
فایل سیو کوم. دا دویمه روم جوړه شوه. اوس راځم سټایل ورکوم. سټایل د دې بل مخکینی ټیبل ورکوم. که چیرې تاسې غواړئ چې دا سټایل باندې ښه پوه شئ، په مخکینیو ټولو ویډیوګانو کې ما د هر ټیبل ته سټایل ورکړی ده. اوس راځم دغه د مخکیني ټیبل کوډ ما په کمنټ کې نیولی دی، له کمنټ یې باسم، سیو کوم یې. دلته دا کور سټایل یې واخیستل. صرف دلته کپشن برخې سټایل نه ده اخیستی. د کپشن ته سټایل ورکوم او عنوان کپشن دې ته لیک پډینګ ورکوم. پډینګ اول رنګ ورکوم. بکګراوند کلر کوم. بکګراوند کلر کوم یلو زیړ رنګ او لیک پډینګ ورکوم چې له څلورو طرفو فاصله ولري 10 پکسله او فونټ لږ غټوم. فونټ سایز 20 پکسله او بل بارډر کوم 1 پکسل سولید گرین یلو گرین بارډر یې واخیستل. صرف دغلته ټیبل بارډر لري، دغه بارډر ته رنګ وربدلوم چې له دې ټیبل له بارډر سره فرق وشي. دا رنګ وربدل کړو. اوس راځم دلته دا نایشلي تکراري شوی ده، نو په دې یو سیل باندې چې په دې رو کې ده، په دې بله رو کې هم دغه سیل نیسم. دغه نایټلي یو دانه لیکم او یو پاکوم. په دې یو باندې دا 2 سیله نیسم. راځم اولنۍ رو ته راځم، دغه دویمه رو کې دغه پاکوم، دا سیل پاکوم. نو دلته راځم، دغه سیل ته راځم، دلته لیکم رو سپن 2، یعنې 2 روګانو کې دغه 2 روګانې ونیسئ په دې یو سیل باندې. اوس راځم فایل سیو کوم، تغیرات ګورو. دا د په دې یو دغه باندې سیل باندې په 2 روګانو کې 2 سیله ونیول.